رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرات او فرمایل کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها. دی مونږ الله دومره مهربان دا چې بنی آدم مؤمن عمل وکي نو هر یو عمل کم ترین بدلا الله یو په لس باندې الله ورکوي. چې کله انسان یو عمل وکي نو د کم ترین بدلا د الله مهرباني دا چې یو په لس باندې الله ورکوي. قران کې دا الله فرمایلی دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې یو نیکی وکړه الله به دغه په لس چند ورکوي. یو سبحان الله چاوي رب کریم مهربان الله دغه لس سبحان الله بدل ورکوي. بل نیکی چا وکړه نو د یو نیکی بدلا الله رب کریم په لس باندې ورکوي. دا د ټولو نه کم ترین درجه ده. نبی هم فرمایي تر دې چې بعض نیک اعمال بعض نیکی د ډیر اخلاص د ډیر زیات تقوا د ډیر زیات خشوع د وجنا نبی هم فرمایي الی 700 ضعف تر اوسه پر الله ورکړي. یو سړی د منځو کې الله تعالی دغه بدلا په سل منځونه باندې ورکړي. چاته په 500 چاته شپږو تر دې چې تر اوسه پورې ارني کې الله رب العالمین غزياتوي. وقال الله تعالى الا الصوم. الله فرماینا یسر د روزه دا قانون نه ده. روزه دا سینه کې چې چا یو روزه ونیوا نو دا په یو اوسه روزه ورګي. الله رب العالمین فرمایي دې جدا حساب ده. دې روزه دې حساب دې شمارل دې بدله دې الله ځان ته بیل حساب جوړ کړی دا. رب العالمین فرمایي الا الصوم سوا د روزینا فانه لی د روزه شان صدا د روزه بدله صدا فانه لی وانا اجزی به. الله فرمایي روزه ما لپاره ده وانا اجزی به د روزه بدله بم زویر کوم. سوال دا راځي چې د نور عملونه د الله لپاره نه دي. مزغم موږ د الله لپاره ده. روزه کدانو داسې زکات هم د الله لپاره ده. نو څو چې رب فرمایي الصوم لی روزه د ما لپاره ده. وجه په دې کې دا ذکر کړي شارحین د حدیث دا بیانوي علما چې الصوم لی معنا دا ده چې روزه نه علاوه نور څومره اعمال دي نو د هغې څه ظاهري شکل موجود وي. یو سړی د حج ته لاړل ټول خلک وایي چې هلکه حاجي صاحب حج نه راغلل. څوک مبارکي ورکوي څوک څه کوي. یو سړی مونځ کوي لیدلی چې هغه د پلانکۍ لګیا ده 2 رکعاته یا یو 4 رکعاته مونځ یې وکړل. یو سړی جهاد کوي د هغه جهاد معلوموي. روژې دپاره ظاهري شکل نشته. الصوم لی معنا دا ده چې روژه الله فرمایي دا د ما او د بني آدم په منځ کې راز ده. یو سړی د خلکو نه پټ خوراک کوي څښاک کوي مونږ په وخت کې نه کوي. مونږ ټول وایو چې بس دا به روژهدار وي کنه خو الله نه خو نه پټې. الله او د بني آدم په منځ کې راز روژه ده. الصوم لی الله فرمایي روژه د ما لپاره ده یعنی ما او بني آدم په منځ کې راز ده. وانا اجزي به د دې بدله به زه ورکوم. سوال دا چې د نورې بدلې الله نه ورکوي. جواب دا چې نه ورکوي خو نورو بدلې روژه ده نه علاوه مونځ ده او زکات ده او حج ده او جهاد ده د هغې بدلې الله رب العالمین د ملایکو په ذریعه ورکوي. د هغې ثواب بدله الله د ملایکو په ذریعه ورکوي او د روژې بدله به رب ذوالجلال په خپله ورکوي. دا دومره عظیم عمل. وانا اجزي به. نو سوچ وکړه چې د الله رب العالمین په شان زورور عظیم ذات دیو بدله په خپله ورکوي. دا به څومره لویه بدله وي. دا به څومره عظیمه بدله وي. ځکه چې د الله شان د هغې مونږ د عظمت اندازه نشو کولی. رمضان بوج مه ګڼو. رمضان په ځان باندې بوج ګڼل نه دي پکار بلکې د رب احسان منل پکار دی چې یا الله د مونږ نه داسې مونږ ولیده د روژې نه یوه ورځ مخکې خلک وفات شو.
تاسې خلک هم شته معاشرې کې څومره خلک دي ما او تا په چم گاونډ کې چې هغوی ژوندیم دي هغوی روژه نشي نیولی اگر چې انسان دا تمنا وي چې زه روغ جوړ وای ما به روژه نیوی هغوی ته به الله اجر ورکوي الله ډېر مهربان خو په هر صورت ما او تا باندې د الله رحم ده الصوم لی وانا اجزی به یو قرات کې داسې راغلي وانا اجزا به روژه الله فرمایي ما یې پاره ده او دې په بدلی کې به زه واقع کېږم یعنی نور عملونه والا ته ثوابونه اجرونه او جنتونه میلاویږي او چې روژه چا نیولې هغوی ته به الله میلاویږي دومره لوی عمل